السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سه شنبه منګل نه درې وانه یو ورځ د درې نومونه دي. د دې کوم عبادتونه چې دي د دې د ورځې فضیلت د خپل حاجت د پاره دعا یا زموږ څومره مسافرونه دي یا په خپل ملک کې دي خویندې دي چې د هغوی که څوک پکې قرضدارې وي څوک په مسافر وي کوم وطن ته تګ څه بندوبست نه کېږي چاته پیسې نیولې وي یا په ده باندې قرضې وي یا چا د رشتې مسله وي یا چا څه دشمني وي څه قسم حاجتونه چې بس تاسو یې اوس په خپله چې زه ویډیو کې تاسو ته وایم نو بس یو ویډیو به بدي کېږي نه چې چا څه قسم حاجت وي د هغې دپاره په دې ورځ تاسو ته د حدیث په رڼا کې عمل ښیم. خو لاول تاسو ته د دې ورځې خصوصیات بیانوم چې په دې ورځ باندې څه خاص خبرې شوي دي. نو د منګل ورځ چې کومه ده د سه شنبې ورځ